أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض او نشته یو زنده سر فی الارض پزمکه کې ما من دابة نشته سر زنده سر سه حیوانات فی الارض پزمکه کې الا الله مگر په الله تعالی باندې رزقها رزق دا غي دي ويعلم والله پويږي مستقر په زید آرام داغه و مستودع په زید امانت داغه مستقر په زید آرام و مستودعها په زید امانت مستقر لك دنیا و مستودعها زید امانت قبر کلن دا ټول فی کتاب مبین په کتاب واضح کی دي وهو الذي الله تعالی ذات خلق السماوات چې پیدا کړل اسمانونه والارض او زمکا فی 6 ایام پشپغو ورځو کې وکان عرش او عرش داغو علی الماء پوبو باندې لیبلوکم دې پاچ امتحانو کې تاسو ایوکم جکم یو پتاسو کې احسن عملا خامل ولده ولا ان قلتاو کچیتوي انکم چکنن تاسو مبوسنا اور تکړی شی من بعد الموت پس د مرګنا ليقولن الذين كفروا خامخوي با کسان چې کافران دي ان هاذا نه دا قران الا سحر مبین مگر جادو د ښکارا سرګن ولا ان اخرنا او کچره منګ رستو کو انهم د دوی نه عذاب الى امه ترنیټي معدودتين یو شمارل شوی پوری یو نیټه معلومه پوری لا یقولن خام خادوی بوئی ما یحبسو سشی بن کړه دې دی عذاب لرا الا خبردار یوم یاتیهم کله چې راشي دوی ته د عذاب لیس مصروفا عنهم نبشی اړول کې دې دوینا لیس مصروفا عنهم نبشی اړول کې دې دوینا نو نبوی مصروفا واپس شوی اړول شوی عنهم د دوینا وحاق بهم او چاپیره بشی د دوینا ما کانو به استازون اغه عذاب چې دور پورې ټوکی کولی وای نزقنر انسان او کچری منغور سو انسان تا مننا د خپل طرفنا رحمتن مهربانی ثم بیا نزعناها منه بیا منګ دری کو دی لرا منه ددنا انه یقینا دا انسان چې له یوسن نا امید وی کفور نا شکروی ولا ان زقنا او کچری منغور سودتا نعما نعمتنا بعد ذره پس د تکلیفنا مسحتو جوړ تر رسیدلی وی لا یقولن خامخا وای دی ذهب السیئات عني ختم شوی تکلیفنا زمنګنا انه یقینا وی دا انسان لفرحن خامخا خوشاله وی فخور تکبر کون کوي فخر کون کوي الا الذين مگر کسان صبر چې صبر کون کړي صبر کړل وعملوا الصالحات عمل کړل نیک د سنت برابر اولئک دا کسان لهم مغفرتون دوی لپاره بخنه ده واجر کبیر او ثواب دی ډیر لوی فلعلک تارکون فلعلک کیدشی جتا تارکون پر خودن کې باز ما یوها الیکا زنه هغه چې وਹੀ شوی ده تا تا هغه چې وਹੀ کیدشی الیکا تا تا وزایقون او تنگیږي به پدې سره صدر کستا سینا تا زړه تنگیږي پدې سره ان یقولو چې وای دا کافر لولا انزل علیه ولی نشی نازل دل په دبانه کنزون یو خزانه او جاء معه ملک یا ولی نرازی د سره ملائک انما انت نذیر یقینا ته يرون کې والله علی کل شیء وکیل یقینا الله تعالی په هر څه باندې ذمہ وار دی ام یقولون وایده افتراه جوړ کړل دا قران د خپل ځان نقل ورته وایا فاتو راوړی بعشر سور مثله لسورتنا پشان تر دی مفتریاتن ځان نه جوړ کړی شوی ودعو را طلب کوي راو غواړی من اغسوق استطاعتم چې تاسو یې وس لرئ طاقت لرئ من دون الله سوا د الله نه بید الله نه ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی فإن لم يستجيبوا نقدوی قبول نکړه دا خبره لکم تاسو فعلموا پوشی انما انزل بعلم الله انما یقینا انزل نازل کړی شوی دا قرآن به علم الله په وحی د الله سره په علم د الله سره الله الها او یقینا نشته حقدار د بندګۍ الا هو بيد دی الله نه فهل انتم مسلمون آیات تاسو حکم منئ آیات تاسو تابعدار یې من کان یرید الحیات الدنیا سوک چې غواړي ژوند دنیاوی وزینت ډول او خایس د دې
نوفی الیهم موږ به پوره پوره ورکو دوی ته اعمالهم بدله د اعمالو د دوی فیها په دې دنیا کې وهم فیها لا یبخسون او دوی نه په دې دنیا کې څه نقصان ونه کړی شي دونه به څه کم نه کړی شي اولئک الذین دا کسان دي لیس لهم نشي دوی لپاره فی الاخرة په آخرت کې الا النار بې د اور نه وحبط او برباد شو ما صنعوا هغه چې دوی کړي دي فیها په دې دنیا کې او باطل بیکاره دي ما کانوا یعملون هغه کار چې دوی کوي افمن آیا هغه څوک کان علی بینة چې هغه وي په صفا دلیل په ښکاره دلیل من ربه د خپل رب د طرف نه ویتلوه او ورپسې وي شاهد یو دلیل یو ګواه منه د دې الله طرف نه ومن قبله او د دې نه مخکې کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام اماما پیشوا او مشرو ورحمتا او رحمتو افمن کان علی بینة آیا هغه څوک چې هغه په ښکاره دلیل باندې وي من ربي طرف در خپل نه ویتلوه او په ده پسې ورپسې وي د رستو نه شاهدون یو ګواه یا ویتلوه او ملګری وي د ده سره شاهدون یو ګواه منه د طرفه د هغه نه د الله طرف نه ومن قبل مخکې د نه کتاب موسی کتاب د موسی اسلام اماما پیشوا او مشر و رحمتا رحمتو اولئک دا کسان یؤمنون به ایمان لري په دې کتاب او من یکفر او چا چې کفر وکړي په دې کتاب باندې من الاحزاب د ډلو نه فالنار نور چې دی موعده زید د فلا تکن تمکېږه فی مریتن په شک کې د دې منه د قرآن نه انه یقینا دا قرآن چې الحق حق دی رښتیا دی من ربک استاد رب د طرف نه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیات خلق چې دی هغوی ایمان نه راوړي ومن ازلم څوک ته ډېر غټ ظالم ممن داغه چانه افترا چې دروغ وي او تړل علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ اولئک دا کسان یورزون دوی به مخامخ کړی شي دوی به پیش کړی شي علی رب خپل رب ته ویقول الاشهاد او بوی شاهدان او بوی گواهان هؤلاء دا کسان دي هؤلاء الذین دا کسان دي کذبوا علی ربهم چې دوی دروغ جوړ کړی دي په خپل رب باندې الا لعنت الله خبردار لعنت الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو باندې الذین آکسان یسدون چې دوی منع کوي یسدون چې دوی منع کوي خلقان سبیل الله د لارې د الله تعالی نه یبغونها یوجه لټوي پی کې کوږوالی وهم او دوی بالآخرت د آخرت نه هم کافرون دوی انکار کوونکي دي اولئک دا کسان لم یکونو معجزینا نشي بچ کړي د عذاب د الله تعالی نه فی الارض په ځمکه کې یا لم یکونو ندی دی معجزینا جس کو ان کے اللہ تعالی فی الارض بزما کے وما کان لهم نشهدوا لپاره من دون الله بيد الله تعالی من اولیاء اسوک دوستان یضاف زیاد بکړی شي دچن بکړی شي لهم دوی لپاره عذاب وعذاب وما كانوا يستطيعون السمع او دوی طاقت نه لري السمع د حق دا اوریدو وما كانوا يبصرون او نه دوی لیدلی شي حق لرا او نوی دو چې لیدلی وی حق لره وما کانوا یبصرون نه لیدو حق لره اولئک الذین کسان دي خسروا چې دوی په تاوان کې چول انفسهم خپل نفسونه وظلانهم او رخصو دي دوی دینا ما کانوا یفتنون هغه دروغ چې دوی جوړول لا جرمه یقیني خبره ده انهم یقینا دوی فی الاخرة په آخرت کې به هم الاخسرون دوی تاوانیان وي برباد وي ان الذين بشکا کسان امنوا چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کړل نیک د سنت برابر وخبتو او جزی کړل الی رب خپل رب ته اولئک دا کسان اصحاب الجنه دا جنتیان دي هم فیها خالدون دوام شي په جنت کې مثل فریقین مثال د دوړلو کلاما پشان دړندو ولا سمیو د کڼو والبصیر د لیدونکو وسمیو د اوریدونکو دی مسلو فریقین مثال د دواړو ډلو کلاما پشان دړاندو ولا سمی او کون دی والبصیر او د لیدونکي دی وسمیو د اوریدونکي دی یعنی علون او لیدونکي دواړه برابر نه دي کون او اوریدونکي دواړه برابر نه دي نو دا دواړه ډلې برابر نه دي ګناهګاران فاسقان کافران او مؤمنان دواړه برابر نه دي حال یستویان آیا برابر دي مثلا په مثال کې افلا تذکرون آیا سوچ نه کوي تاسو ولقد ارسلنا نوحا یقینا موږ لېږلی نوح علیه السلام الی قوم خپل قوم ته
انی یقینا ز لکم ستاسو لپاره نذیر يرونکی مبین ښکارا سرګن الله تعبدو الا الله چې بندگی وکړئ صرف یو د الله الله تعبدو بندگی مکوئ محتاجی مکوئ الا الله بيد الله د بلچا ان یقینا ز خاف یریګم علیکم بتاسو باندې عذاب یوم الیم عذاب دروازه لوینا فقال الملأ یغ غټانو الذين کسان کفر چې کفر کړو من قوم دغنا ما نراکا مونږ نوینو تعالی الا بشرن مگر یو انسان یو سړی مثلنا زمونږ رنګي و ما نراکا مونږ نوینو تعالی اتباکا چې تابعداري کړلستا الا الذين مگر آکسان هم ارازلنا چغا لاندې خلق تی پمنګ کې ذلیل خلق تی پمنګ کې لاندې غټیا خلق تی بادی الرای بے سوچا کمکل سرسری رای والا بادی الرای بے سوچا خلق بے فکرہ لاندې خلق کمکل خلق وما نرى لكم منغ نوینو ستاسو لپاره علینا په خپل ځان باندې من فضل صغورواله بل نظنکم کاذبین بلکې من ګمان کو بتا سبانه دروغجنو قالوا یا قوم زما قوم ارایتم تاسو ګورینا ان كنت ولا بیتن کچره کزیم په سملار باندې ان كنت علا بیتن کچره زیم په سملار باندې مې ربي د خپل رب د طرفنا واتان یوما تیرا کړي رحمتن مهرباني نبوت پیغمبري من عندي د خپل طرفنا فعمیت علیکم نو پټشوی پتا سبانه فعمیت دا خبره نه پتا سبانه دا پټشوی دا فعمیت نو هغه پټ پاتې شوی پتا سبانه فعمیت نو پټشوی وی علیکم پتا سبانه انلزمکموها آیا لازمول شو من پتا سبانه ها دغه خبره چې پتا سبانه پټشوی وی نو انلزمکموها آیا من پتا سبانه زور کولې شو یا انلزمکموها آیا لازمول شو من پتا سبانه هغه وانتم لها کارهون او چې تاسو غیلره بد غنون کیای انلزمکما آیا په زور اومنو موږ په تاسو هغه وانتم لها کارهون او حال دا چې تاسو هغه بد غنون کیای ویا قوم زما قومه لا سلکم زنه غواړم تاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې په دې دین رسول باندې مالن سمال ان اجاب الکذاب مزدوری الا علی الله مگر په الله باندې وما انا وزنیما بطاردن شړون کې الذین د هغه کسان وامني چې ایمان نه وړل انم یقینا دوی ملاقات ربهم دوی ملاقات کوونکي یو ځای بشي دوی مخامخ کیدونکي ربهم د خپل رب سره ولکنی اراکم لیکن زینم تاسو قوم تجلون قوم پاگلان ناپوه ویا قوم زما قوم من ینصرنی سوک پما بچ کی من الله د الله تعالی ان ترتم کچې زدا غریبانو شړم کچې زو شړم د مؤمنان افلا تذکرون تاسو سوچ نه کوئ ولا اقول لكم او نو ایم تاسو ته عندي چې زما سره شته خزائن الله خزانه د الله تعالی ولا علم الغیب او زنه پویګم په غیب باندې ولا اقول انی ملک او نو ایم چې زه یو ملائکه ما فرشته ما ولا اقول او زنوام للذین اغه کسانو ته تزری چې تاسو عیب لګوي اعینکم پسترګو تاسو کې تزدری چې عیب لګوي تاسو پاغوي اعینکم سترګو تاسو کې یا چې عیب لګوي اعینکم سترګو تاسو پاغوي باندې تزدری چې سپک غني اعینکم تاسو سترګې لن یوتیهم الله هرګ اچره باور نه کې الله تعالی دوی ته خیرن خیر الله تعالی چې عالم ډیر خپويږي بما پاس باندې فیان بوسم چې دو پزړو کې دي ان یقینا ز اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخایم بد ظالمانو نه کچې زدا مؤمنانو شړم نه زه په دغه وخت کې ظالمان نه وای قالو دی خلقو ویا نوح اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا تا موږ سره ډیره جګړه وکړه ډیر بحث مباحثه سره وکړه ډیر چیړ چاړ ډیر سره وکړه ممارزه ډیر سره وکړه فاکثر تجدالنا نو زیاته جګړه دی وکړه زیات
چیړ چاړ له وکړو موږ سره ډېره مبارزه را سره وکړه فاتنا نو راوړه بما غسستایدنا چې ته تېنه موږ یروې ان کنت من الصادقین که چې ته یې د رښتونو نه قال او نوح علیہ السلام انما یاتیکم به الله یقینا رابولی پتا سبحانه دا غذاب الله تعالی انشاء کچروی غوخته وما انتم بموجزین نه تاسو عجز کوونکی الله لرا نه تاسو عجز کوونکی الله لرا ولا ينفعكم او فائدہ با درن کی تاسو ته نصحی زما نصیحت زما خیر خواهی ان اردتو کچره زو غواړم ان انسا لکم چې ز خیر لټوم تاسو نصیحت کوم تاسو ته ان کان الله کچره الله تعالی یرید غواړي ان یغویکم چې گمراه کی تاسو چې الله تاسو گمراه کولو غواړي زما نصیحت تاسو څه پیدا نه در رسي هو ربکم دغ الله تاسو رب دی و الیه ترجون او خاص هغه ته تاسو ورګرځول شي ام یقولون وایدی افترا چې دا قرآن د خپل ځان نه جوړ کړل قل ورته وا ان افتریتو کچری ما د ځان نه جوړ کړی وی دا قرآن فعلینا فما باندې اجرامی زما جرم دی او باله فما باندې نقصان دی وانا برین او زه جدای ما زه بیزاره ما مما د هغه سره تجرمون چې تاسو ګناونه کوئ چې تاسو جرمونه کوئ و اوحیا او وحی وکړی شو الی نوح علیه السلام ته انه چې یقینا لن یؤمن ایمان نه راوړي من قومک ستا د قومنا الا من مگر هغه څوک قد آمن چې بس ایمان راوړی دی فلا تبتئس پس مخه پکېږه بما کانوا یفعلون په کار چې دوی کوي وصنع الفلک جوړه که کشته وصنع الفلک کشته جوړه که جاز جوړ کا بیړی باعیننا زمونږ روبرو مونږ ته مخامخ باعینا زمونږ سترګو ته مخامخ یعنې زمونږ په نګرانۍ کې زمونږ د سترګو د لاندې باعینا په سترګو زمونږ و وحینا او زمونږ په وحی باندې زمونږ په حکم باندې ولا تخاطبنی فی الذین او خبرې مه کوه ما سره د هغه کسانو په باره کې ظلمو چې ظالمان دي انهم مغرقون یقینا دوی به غرق کولی شي دوی به غرق کولی شي دوی به غرق کېږي ویصنع الفلک او د جوړوله کشتی یا د جوړو جاز بیړی وکلما مره هر کله به چې تېرېده علیه په ده باندې ملعون غټان من قومي د قوم د دنه سخیرونو ټوکې به یې کولې منهو د پورې قال وی نوح علیه السلام ان تسخروا که ټوکې کوئ تاسو منا زمونږ پورې فانا نسخرو نه موږ به ټوکې وکړو منکم ستاسو پورې کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو ټوکې کوئ فسوف تعلمون زده چې تاسو پوه شئ من یأتیه چې په چا باندې راځي چې په چا باندې به راشي عذاب یخزي چې وبې شرمئ ویحل علیه او نازل بشي په هغه باندې عذاب مقیم عذاب د همیشوالي حتی تر دې پورې اذا جاءهم هر کله چې راغی امرنا زمونږ عذاب وفارت تنور او جوش وکړو تنور قلنا مونږ وی احمل سوارکه فیها په دې کشتۍ کې من کل زوجین اثنین هر قسمه جوړې نر او ماده اثنین دو یعنی مذکر مؤنث نر او ماده نر او ښځه واهلکه او خپل خاندان خپل کورواله الا من مگر هغه څوک سبق علیه چې مخکې شوی ده علیه په هغه باندې القول او حکم د عذاب خبره د عذاب ومن او هغه څوک آمن چې ایمان راوړی دی دا په کشته کې سوارکه وما آمنه او ایمان را نول ماحود د سره الا قلیل مگر لګو خلکو وقال ارکبو او چې سوار شي فیها په دې کشته کې بسم الله پنوم د الله تعالی سره مجریها روانېدل د دې کشتۍ دي تلل دي او مرساها او ادریدل دي ان ربی بشک زما رب چې لغفور الرحیم بخون کې مهربان دی وهي او دا کشتۍ چې وا تجربهم وړي دوی لرا چلولې دوی لرا وهي او دا کشتۍ تجربهم وړي دوی لرا دوی چلول روان او په دوی باندې فی موجن په داسې چپو کې کل جبال پشان د غرونو وي وهي تجری او دا کشتۍ تجری بهم وړلې دوی لرا
فی موجن په چپو کې کل جبال پشان د غرونو. ونادا आवाज وکړ نوح علیہ السلام ابن خپل بچی ته وکانه و دغه کنعان دا بچی زوی فی مازرن په غاړه د اوبو. یا بنی زما بچوړیا ارکم معنا را سور شه زمون سره کشته تراوخه زمون سره ولا تکم مال کافرین او تمګه د کافرانو. قال وی غزوی کنعان وی سآوی زردا چې زبلاړ شم زبو خېجم الی جبلن دی غرتا یاسمون نما بچ کی من الماء دوبونا. قال وی نوح علیہ السلام پلاری وی لا عاصم اليوم نشته بچ کی دن کے الیوم نن من امر الله د حکم د الله تعالی نا الا من مگر اسو کو بچ کیږي رحمه چې رحم په کو الله تعالی. وحال اورالا بینهما پمنځ د دوی کې پمنځ د دواړو کې الموجود چپا فکان نشدا زوی من المغرقین د غر کې دن کو نا. وقیل ویل شو یا ارض بلغه او زمکه ابلعی تیرے کا راون غاړه ما کې خپلیو بو ویا سما اسمان اقلعی اوچا ادرېګا وغیز الماء او اوچشویو بو وقضی الامر او ختم شو دا عذاب کار واستوت او ایثار شو دا کشته برابر شو کشته علل جودی په جودی غر باندې. وقیل ویل شو بودل قوم الظالمین لعنت دې په قوم ظالمانو باندې. ونادا आवाज کو نوح علیہ السلام رب خپل رب ته فقال وی ربی رب زما ان ابنی کن زما زوی من اهلی زما د کور والو نو زما د خاندان نو. وان وعدک الحق یقینا وعدستا رښتینی ده د بچ کولو. وانت احکم الحاکمین او یقینا تو وان وعدک الحق یقینا ستا وعده حق ده. وانت احکم الحاکمین او تر ټول نه لوی حاکمی او تر فیصله کوونه ډیر خو فیصله کوونکې. قال وی الله تعالی یا نوح علیہ السلام انه یقینا دا ستاره بچی چې دی لیس من اهلک دا ستا د کور والا نه دی. انه یقینا دی عمل غیر صالح د عمل خراب دی د عمل خرابو. انه عمل یقینا د عمل غیر صالح خرابو نیک نو. فلا تسلنی زمانه سوال مکوا ما د هغه سیس مبارک لیس لک بعلم چې تعالی پای کې سپونی. انی عايزک یقینا زخونه کوم تا ته نصیحت کوم تا ته ان تکون من الجاهلین دا چې تشهد ناپونه. انی عايزک یقینا زخونه کوم تا ته ان تکون من الجاهلین چې ته نشد ناپونه. قالوا نوح علیہ السلام وی ربی رب زما انی اعوذ بک کنن زان بچ کوم پتا سره اند دې خبرینه اصله ک چې سوال کوم ستانه ما د اوسس مبارک له سلی چې نیوی زما لپاره به پاغي باندې علم سپوا و الا تغفر لي کچتا زونه بخلم وترحمنی او تا رحمونه ک په ما باندې اكم من الخاسرین زب شمن تاوانیانا. وقیل ویل شو یا نوح علیہ السلام اهبت راکوشا بسلامن په سلامتیا سره مننا زمنګ طرفنا و برکاتنا په برکتونو سره الیک پتا باندې وعلى ممن معك وعلى او پاغه ډلو باندې ممن دا چانا ماکه چې ستا سره دی. وعلى او په هغه امتونو او په امتونو باندې ممن د هغه چانه ماکه چې تاسو دی یا د هغه کسانو نه د هغه ډلو نه چې تاسو دی. و او نور امتونه دي سنومت هم چې موږ ورته فائدې ورکو ثم یمسهم بیا به ورسیږي تا من زموږ طرف نه عذاب علیم عذاب دردناک. تلک من انباء الغیب دا واقعات دا کیسې وي دا خبرونه الغیب د غیب د پټو خبرو نوحیها الی چې موږ وحی کوو ته پیغمبره ما كنت تعلمها تن پوی دی انت تو ولا قوم کون استاقو من قبل هذا مخی دی نافذ برن صبر کوا. ان العاقبه للمتقین یقینا غور انجام د متقیان د پاره دی. ویلا عادن منگل یگلیو عادیانو طرف تاخاهم رور نسبی داغوی هودن هود علیہ السلام قال وی دی هود علیہ السلام یا قوم زما قوم عبد الله بندگی د الله کوي
مالکم نشه ساسو پر من الہ اسوک حقدار د بندگی غیرو بید اللہ نا ان انتم نیتاسو الا مفترون مگر دروغ تړی دروغ جوړ کړی شوی. یا قوم زما قوم لا اسلکم نغواړم ستاسو علی په دې بیان د دین باندې اجرن سمزدوری ان اجر بلکې زما مزدوری الا علی الله الا علی الذی مگر پاغه ذات باندې دا فطرنی چیزې پیدا کړم. افلا تعقلون تاسو له عقل نه کار نه اخلئ. ویا قوم زما قومه استغفروا بخنا وغواړئ ربکم د خپل ربنا ثم توبو بیا توبه وباسئ الیه هغه طرف ته بیا واپس شئ هغه ته. یرسل السما راو بورئ پتا سبحانه علیکم یرسل السما راو بورئ السما د برنا علیکم پتا سبحانه مدرارن باران په شبو شبو. یرسل السما راو بلیگی السما باران علیکم پتا سبحانه مدرارن ډیر ډیر په چپو چپو په شبو شبو. ویزیدکم او زیاد بکی تاسو له قوتن طاقت الی قوتکم د طاقت تاسو سره. ولا تتولوا مکیږئ مجرمین گناهګاران مجرمان. قالو دوی یهود علیہ السلام ما جئتنا ندی پیش کړي تا مونږ ته ببینتین صفا دلیل واضح خبره. وما نحنو مونږ نیو بتاریکی پری خودن کی الہاتنا خپل خدایانو لا عن قولک استاد خبرې د وجه. وما نحنو لک بمؤمنین مونږ نیو پتا باندې ایمان راوړون کی. ان نقولو نوایو مونږه الا مگر دا وایو اعترا کا چر رسول لیتا تا بعض الہاتنا زن خدایانو زمونږه بسون تکلیف نقصان. قالا اغوی هود علیہ السلام انی یقیناً اشهد الله گواکم الله وشهدو او تاسم گواشی انی چې بشک از بریون جدای ما بیزار ما مما سن تشرکون چې تاسو ور پورې شریکان ګرځوي من دونه بيد الله تعالی نه فقیدونی ما ته چلو کوي سیوا داغه نه فقیدونی ما ته چل جوړ کوي الله نه علاوه تاسو چې ما سره څه کولای شي ما سره وکړي جميعا ټول ثم لا تنذرون بیا ما ته صبر مکوي ما ته بیا انتظار مکوي. انی توکلت علی الله کنا مازان سپارل په الله تعالی باندې ربي چې رب زما دی او ربکم استاسو رب دی. ما من دابت نشته یو زنده سر حیوان الا هو مگر دغه الله تعالی چې اخذن نیون کې دی بناسیتها د تندی دا غنا د وچولینا د ټنډې دا غنا. ان ربی کنا زما رب چې علی صراط مستقیم فلا رب برابر باندې دی. فین تولو نو که تاسو مخ واړو فقد ابلغتکم یقینا ما رسول تاسو ته ما غس ارسلت به چې زه پراله غلې شوی ما الیکم تاسو ته. ويستخلف ربي او رست براولی رب زما قوما بل قوم غیرکم تاسو علاوه ولا تضرونه او تاسو بر ضرر نشر سوله هغه قوم ته شیئا معمولی. ان ربی یقینا زما رب چې علی کل شیء حفیظ په هر یو چیز باندې حفاظت کوونکی دی. ولما جامرنا هر کل چراغ حکم زمونږه نجینا مونږه بچ کړو هود علیہ السلام والذین واکسان امنو چې ایمان راوړیو ماهود د سره برحمتن په خپل مهرباني سره منا د خپل طرفنا ونجیناهم او مونږه دوی ته نجات ورکو من عذاب غلیظ د سخت عذابنا. وتلک عاد او دغه عادیانو جهادو چې دوی انکار کړو بآیات ربهم په دلیلونو د خپل رب واسونا فرمانی کړی و رسوله د خپل پیغمبرانو د پیغمبرانو د دی الله. وتبو او دوی روان شیو امر کل جبار عنید په حکم د هر سرکشه او د عنادګر پسې. امر کل جبار په حکم د هر ظالم عنید سرکش عنادګر. وتبو دوی تابعداری کړوا امر کل جبارین د حکم د هر ظالم عنید او د سرکشه. ودبعو اور پسې شو په دوی پسې فی هذه الدنیا په دنیا کې لعنت و یوم القیامه پر ورځ د قیامت. الا خبردار ان عادن یقینا عادیانو کفر کړو ربهم د خپل ربنا. الا خبردار بودن لعنت دی لعادن د عادیان د فارق قوم هود چې قوم د هودو. و الى ثمود اخاهم
یقینا موږ لېږلی سمودیانو ته اخاهم رور د دوی نسبي صالحا صالح علیه السلام قال وی یا قوم زما قوم اعبدوا الله بندگی کوئ د الله تعالی ما لکم نشته ستاسو لپاره من اله غیرو بل څوک حاجتونه پوره کوونکی هو انشاکم دغه الله تاسو پیدا کړی من الارض د ځمکې نه واستعمرکم او تاسو عبادت کړی فیها په دې کې فاستغفروا نو بخنه وغواړئ دغه نه ثم توبو الی بیا توبه وباسئ هغه ته توبهګار شئ هغه ته یعنی هغه ته ماتې وکئ ان ربی بېشکه زما رب چې قریب نږدې دی مجیب قبلونکی دعاګانو دی قالو دوی وی یا صالح ای صالحه قد كنت فینا یقینا توی په موږ کې مرجون چې امید در پورې ساتلی شوی قبل هذا مخکې دینه اتنهانه چې ته موږ منع کې ان نعبده دا چې موږ بندګي وکړو ما یعبدو آباؤنا هغه چې بندګي کوله زموږ پلارانو و اننا یقینا موږ لفي شک خامخا په شک یو مما سنتدعونا چې ته ورته موږ رابلې الیه مریب هغې نه موږ په پوخ شک کې پرېوتونکي یو یعنې تاسو سره خو زموږ امیدونه ومړه چې ته به خو علم به وکړې نو را به شې نو موږ ته به ښه خبرې به کوې زموږ د دین په باره کې نو ته خو موږ د خپل پلار کې دین ناړی كنت فینا مرجوا ته په موږ کې امید ساتلی شوی وي قال وی یا قوم زما قومه ارایتم تاسو فکر نه کوئ ان كنت ولا بینتین کچرې زیم په صفا دلیل باندې من ربي د خپل رب د طرف نه واتانی منه رحمتن او راکړی وي ما ته الله د خپل طرف نه رحمتن مهرباني فمن ینصرنی نو څوک دی چې زما امداد به وکړي من الله د الله تعالی د عذاب نه ان عصیتو کچرې زه د هغه نافرماني وکړم فما تزیدوننی نو نه زیاتوي نو تاسو نه زیاتوئ زما دپاره غیر تقصیر سوا د نقصان نه تاسو زما دپاره نقصان زیاتوئ ویا قوم زما قوم هذه ناقة الله دا اوښه د الله ده لکم ستاسو لپاره آیتا یو نښه ده فزروها دا پرېږدئ تاکل چې خوري فی ارض الله په ځمکه د الله تعالی کې ولا تمسوها او دې ته لاس مه لګوئ بسوین په ضرر سره په تکلیف سره ویاخذکم کنی اوبنیوی تاسو لا عذاب قریب عذاب نږدې فاقروها نو دوی زخمی کړه دا اوښه فقال وی ورته تمتعوا فایدې واخلئ فی دارکم په خپل کورنۍ کې ثلاثه ایام درې ورځې ذالک وعد دا وعده ده غیر مکذوب چې دروغ نه ده چې دروغ نه دي فلما جامرنا هر کله چې راغی حکم زمونږ عذاب نجینا منګه بچ کو صالحا صالح علیہ السلام والذین وکسانم بچ کړو امنو چې ایمان راوړی او ماحول د سره په مرګرتیا کې برحمت منا په مهربانۍ زمونږه په رحمت خپل سره ومن خزي او د شرم یوم یزن دغه ورځې نه ان ربک بشک استرب چې هو القوی العزیز دغه طاقتور دی او زبردست دی واخذ الذین او اونیول آغسان ظلمو چې ظالمانو الصیحتو چغی سخت آواز فزبو نشدی فی دیارم په خپل کورونو کې جاسمین پړ مخې پراته سټ مخې پراته کألم یغنو فیا گویا چې نو دو سیدلی پاغې کې یعنی داسې تباشو لکه تبه نه و چې په دې ځای کې څوک اوسېدلي الله خبردار ان سموده کفر یقینا سمودیانو کفر کړو ربهم په خپل رب سره الله خبردار بودل لسمود لعنت دی په سمودیانو ولقد جاءت رسلنا یقینا راوړیو زمونږ پیغمبرانو زمونږ رسولانو یعنی ملائکو ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا زیره ولقد جاءت یقینا راوړیو رسولنا زمونږ رسولانو یعنی زمونږ ملائکو بی ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا مبارکی قالو ندی ملائکو وی سلامن سلام دی پتا باندې ابراهیم قال ابراهیم السلام په جواب کې وی سلامون وعلیکم سلام فما لبسا نو ایثار نشو دا ابراهیم السلام انجا بعجل حنیز چې رای ولسخه ریت کړی شوی چې رای ولسخه حنیز ریت کړی شوی فلما را هر کله چې ابراهیم السلام ولیدل فلما هر کله چې را ابراهیم السلام ولیدل ایدیهم لاسونه د دې ملائکو لا تصلو چې نه رسیدل الیه دې خوراک ته نکرهم نو ناشنای وګڼل چې لکه دا خو ناشنا خلق دی نکرهم ناشنای وګڼل و اوجس او
پیدای شوه منهم د دوی نه خیفتن یره په زړه کې. قالو دې ملایکو وی لا تخف یریږمه انا ارسلنا یقینا موږ را لېږلې شوي یو الی قوم لوط قوم د لوط ته. وامراتو او ښځه د ابراهیم علیه السلام قائمتون ولاړه وه فضحکت نو ویې خندل فبشرناها نو موږ ورته زیری ورکړو باسحاق په اسحاق علیه السلام سره ومن وراء اسحاق یعقوب او وروسته د اسحاق نه په یعقوب سره. قالت دې ښځې وې ساره بیبي قالت وې دې یا ویلتا حیرمان دی االدو زما به بچې کېږي و انا عجوزن او زه بوډا یم و هذا بالی شیها او دا زما خاوند دی زوړ بوډا. ان هذا لشیء عجیب یقینا دا خو عجیبه خبره ده. قالو ملک ورته وې اتعجبینا آیا ته حیرانېږي ته تعجب کوې من امر الله د حکم د الله تعالی نه رحمت الله رحمت د الله تعالی به وي و برکات او برکتونه دي علیکم تاسو باندې اهل البیت په اهل بیتو باندې په کور د پیغمبر باندې. انه حمید مجید یقینا دغه الله تعالی چې حمید صفتونه والا دی مجید ډېر لوی بزرګۍ والا دی. فلما ذهبا هر کله چې ختم شوه عن ابراهیم الرو ابراهیم اسلام نه یره وجاءته البشرا او رای وړ دته جاتو راغې دته البشرا زیر مبارکی او راغله ورته خوشخبری مبارکی. یجادلنا نخلی والا زمون سره یجادلنا نمون سره خله والا جګړه کوله نه جګړه خدا سي د لاس خپل جګړه خو نه ده خو د خلی چیل چاړې کو ممارزه چې ورته کنه خله وال یجادلنا نو زمون سره خله والا چیل چاړې کو فی قوم لوط په بار د قوم لوط کې. ان ابراهیم کنا ابراهیم علیہ السلام چې لحلیم خامخا ډیر نرم دلو اواهن ډیر واپس کیدونکو منیب اواهن واپس کیدونکو حق طرف ته منیب رجوع کوونکو الله ته. یا لحلیم خامخا صبرناکو اواهن نرم زړه والو منیب ګرځیدونکو الله ته. یا ابراهیم و ابراهیم آرز مخواړوان هذا دې خبرونه تیر شمړه. انه یقینا قد جاء امر ربک راغل استاد رب حکم و انهم یقینا دوی آتیهم و انهم یقینا په دوی باندې با آتیهم راتلون کې د عذاب غیر مردود چې نه دی واپس کړی شوی. ولما جاءت رسلنا هر کله چې رالو رسولنا زمونږ ملائکو لوط علیہ السلام کورنۍ ته سیء بهم نو خپه شو پاغوی وذاق بهم او تنګ شوه په دوی باندې زران سینه ده. وقال وی هذا یوم نصیب دا ډېره ګرانه ورځ ده ډېره سخته ورځ ده. یعنې زما اوس د ولمنو بېزتي به کېږي که نه زما د میلمنو بېزتي به کوي نو ځکه وقال هذا یوم نصیب او دا سخته ورځ ده. وجاءه او راغله دته قوم دده یهرعون الی چې بې اختیاره منډې وهلې چې ځغلېدل الیه د ده طرف ته د ده کور طرف ته. وجاءه او راغله دته قوم دده یهرعون الی چې رازغلولی شو د ده طرف ته یا یهرعون الی چې بې اختیاره منډې وهلې الیه د طرف ته. ومن قبل او مخکې دینا کانو ودو یعملون سیئات چې عملونه یې کوله بد. قال ویل لوط علیہ السلام یا قوم زما قومه هؤلاء دغه بناتی دغه د قوم جنکۍ چې دي دغه زما د قوم جنکۍ چې دي هن اطهر لکم دا ستاسو لپاره په نکاح حلال لی فاتقوا الله نو الله نه ویریږئ ولا تخزوني او ما مشرموئ فی ضیفي په میلمنو خپلو کې زما د علمانو باره کې ما مشرموئ ولا تخزوني فی ضیفي او مشرموئ ما په میلمنو خپلو کې الیس منکم آیا نشته ستاسو نه رجل رشید یو سړی نیک چلنه یو خیار سړی درکې نشته. قالو دوی وی لقد علمتا یقینا تا ته معلومه ده مالنا نشته زمونږ د پاره فی بناتکا ساده قوم په جنکو کې من حق څه حق څه غرض
وانک یقینا ته لتعلم خامخا پوهېږې ما په هغه څه باندې نرید چې مونږ یې غواړو. قال وی لوط علیه السلام لو ان لی بکم ارمان دی چې وې زما دپاره په تاسو باندې قوتن طاقت او آوي یا زه تلی وې الی رکن شدید یو محکم زیتا یو مضبوطی کلاتا او آوي یا ما پناه نیول وې زی مې نیول وې الی رکن شدید یو مضبوطی قبیلې ته کلاتا. قالو دوی یا لوط ای لوطا انا رسول ربک قالو د ملکو وی لوط علیه السلام خپه شو کنه چیرې زما اوس دو خامخا د میلمنو بېزتي کوي. نو قالو ملکو ورته وی یا لوطو ای لوط علیه السلام انا رسول ربک یقینا موږ ستا د رب را لېږلې شوي ملایک یو لن یصلو الیکا هیڅ شی دوی نشي را رسېدلی الیکا تا ته غم مه کوه لن یصلو الیکا هیڅ شی نشي رسېدلی دوی الیکا تا ته په تکلیف در رسولو. فاسرې نبوزه تو بی اهلک خپل کور والا فاسری نبوزه تو بی اهلک خپل کور والا بقطع من اللیل په ټوکړه د شپه کې ولا یلتفت او رستو مګوره منکم تاسو نه ولا یلتفت منکم او شاته دی نګوري منکم تاسو نه احد یو کس الا امرتک سوا ستا د ښځې نه دا رستو پرېږدی خپل ښځه رستو پرېږدی ښځه کافره او که نه د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام ښځه کافره وي دواړه ښځه دې پرېږده او نور ټول خپل کورواله بوزه فاسرې بوزه بهلک خپل کورواله بقطع من اللیل په ټوکړه د شپه کې ولا یلتفت او مګوره او نه دي ګوري منکم تاسو نه احد یو کس رستو الا امرتک سوا ستا د ښځې نه چې دا پرېږده دې ځای کې انه یقینا خبره دادا مصیب وه چې رسیدونکې دی دې ښځې ته ما هغه عذاب اصابهم چې را بشي دې قوم ته ان موعدهم یقینا وعده د دوی وعده د عذاب د دوی الصبح سحر دی سار ټیم دی صبحی ټیم دی الیس الصبح بقریب آیا نه دی سار نږدې لوط علیه السلام نه دومره زړه سوی وی عذاب به پې سار راځي یعنې دا خو لا پوره شپه ده یعنې څه مطلب اوس پې راوله دومره زړه یې ورسوی ملایکو ورته وی الیس الصبح بقریب آیا دې سار نږدې دی که نه آیا نه دی سحر نږدې فلما جاء امرنا هر کله چې راغی حکم زمونږه د عذاب جعلنا وګرځوله مونږه عالیها پاس درب دغه کلي سافلها لاندې دغې وګرځو مونږه فلما جاء امرنا هر کله چې راغی حکم زمونږه جعلنا مونږه وګرځولو عالیها پاس طرف د دې کلي سافلها لاندې دغې پاسم لاندې که او لاندې م باندې که وامطرنا مونږ وورو علیها په دې باندې په دې کلي باندې حجارتن کاڼي کرتکاڼي ټیکري من سجیل د ټیکرونه د کاڼو پخونه حجارتن کاڼي من سجیل د پخو شونه منزود په یو بل پسې د یو بل لپاسه یا منزود معنی پر لپسې مسلسل مسومتن چې دا نخوالو یعنې په هر یو کاڼي باندې د دوی نامه لیکلی شوی وه چې دا تیږه به په دې پلانکي باندې لګي مسومتن عند ربک نشاندارو ستا د رب د طرف نه وما هي من الظالمین ببعید وما هي او نه دی دغه کلی من الظالمین د ظالمانو نه ببعید لرې وإلى مدین اخاهم شعیبا او مدین ته لېږلی مونږه رور د دوی شعیب علیه السلام مدین قبیلې ته الله وی شعیب علیه السلام مونږ لېږلی قال وی د شعیب علیه السلام یا قوم زما قوم اعبدوا الله محتاجی کوئ د الله بندگی کوئ د الله ما لکم نشی تاسو لا من الہ غیره بید الله نه بل څوک حاجت روا حاجتونه پوره کوونکی بید الله نه بل څوک نشته ولا تنقصوا المکیالا مکموئ پیمانا
مکیال پیمانه جوکل په یو لوښي باندې والمیزان او تلل انی اراکم یقینا زینم تاسو بخیرن پارام سره و انی اخاف علیکم یقینا زیریکم پتا سبانی عذاب یوم محیط دا عذاب دروازې راګیرونکي نه انی اراکم ز تاسو وینم بخیرن په خیر کې نه په مالدارۍ کې او په آرام سره وانی اخاف علیکم یقینا زیریکم پتا سبحانه عذاب یوم محیط عذاب دروازې راګیرونکي نه ویا قوم اوفوا المکیال پورا ورکوئ پیمانه والمیزان او تلا بالقسط په انصاف سره ولا تبخسوا الناس مکوئ د خلقنا شیاهم سیزونه داغوی ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر زی پس مگا کے پسات کونکی بقیت اللہ باقی ماندا گٹ د اللہ خیر لکم غرد استاسر پارا بقیت اللہ پات نفع د اللہ تعالی خیر لکم غرد استاسر پارا ان کنتم مومنین کئی تاسو ایمان ناولن کی که مومنان یہ ما انا علیکم بحفیظ نیم زپتا سبانی زموار ساتن کے قالو دو یا شعیب اے شعیب علیہ السلام الصلاۃ کا استامنز تامرو کا حکم کئی تا انترو کا چی پریدو منگا ما اغسیز یعبدو آباؤنا چی بندگی کولا زمنگ پلارانو زمنگا او النفلا یا منگا اکو او یا منگا النفل پریگدو نفل کار کول فی اموالنا پا مالونو زمن کے ما نشا سنگا چمنگا اغاڑو ستامون زمنگ تا دا حکم کئی چمنگا پریدو دا خپل پلار نکا دا خدایانو بندگی او النفل یا پریدو اختیار فی اموالنا زمنگ پا مالونو کی چمنگا چه سنگا گٹا کو بس آغا سے زمانگا اختیار دے او النفلا یا چی پریگدو کار کول فی اموالنا پخپلو مالونو کی ما نشا سرنگ چمنگا خوخشی اغاڑو انکا یقیناً تولانت الحلیم الرشید دیرو خیار سڑے صبرناک اور رشید خسڑے اخیار سڑے قال ورتوید یا قوم زما قوم رایتم تاسو سوچ نه کوي سوچم نه کړي ان کنتو علی بینتن کچر زم په صفا دلیل می ربی د خپل رب د طرفه ورزقنی منه اور کړي ما ترزق منه د خپل طرف نا رزقن حسنا رزق خو دلته د رزق نه مراد سره پیغمبري ما تیرا کړلا منه د خپل طرف نا رزقن حسنا رزق خو یعنی پیغمبري او ما اوریدو او زیرادنکم ان اخالفکم چزستاسو خلافکم الا ما انهاکم عنه اغا کار چه تاسو تری منکوما او ما اوریدو او نغوارم زو ان اخالفکم چه مخالفتکم ستاسو الا ما انهاکم عنه چه مخالفتکم ستاسو نا الا ما اغتا انهاکم چه منکم تاسو عنه داغینا ان اریدو زیرادنکم الا الاصلاح مگر د خیر دروغی مستطاعتو سمرا چه زما طاقت وی او ما توفیقی او نه دے توفیق مدد زما الا بالله مگر پر اللہ تعالی دے علیہ خاص پا دے اللہ تعالی وی توکل تو ما زان سپار لے دے و الیہ انیب او خاص دے اللہ تبز ورگر زولشم ویا قوم زما قوم لا اجرمنکم پا گناہ کی دیوان چیتا سلرا شقاقی زما دشمنی لا اجرمنکم تیز دین کی تاسولا راپور تا دین کی تاسولا
شقاقی زما مخالفت زما دشمنی ان یصیبکم چې ورسیږي تاسو ته مثلو پشان ما اصاب قوم نوح هغه چې رسېدلی قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود یا قوم د هود علیه السلام ته او قوم صالح یا قوم د صالح علیه السلام ته وما قوم لوط ان د قوم د لوط علیه السلام منکم ستاسو نه ببعید لري واستغفروا ربکم بخنه غواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا واپس شئ د الله ته توبه ګار شئ د الله ته ان ربی بېشکه زما رب چې رحیم ودود مهربان دی او محبت والا دی قالو دوی وی یا شعیب اے شعیبه ما نفقه زنه پویګم کثیرن په ډېرو خبرو مما سنا تقولو چې ته وای ستا په ډېرو خبرو مونږ نه پوهېږو و انا لنراک فینا ضعیفا و انا لنراک کې مونږ اینو تا لره فینا په خپل ځان کې په خپلو کې ضعیفن کمزورې ولولا رحتک او کچره نوې ستا لولا رحتک که نوې ستا قبیله او قوم ستا قوم نوې ستا قبیله نوې ستا قوم نوې لرجمناک ته موږ په ګټو ایشتې وې وما انت علینا بعزیز او ته په موږ باندې زورور نه یا وما انت علینا بعزیز ته په موږ باندې ګران نه قال یا قوم زما قوما رحتی آیا زما قوم قبیله اعزو ډیره ګرانه ده ډیره عزتمنه ده ډیره یعنی باری ده علیکم بتاسو باندې من الله د الله تعالی نه واتخذتموه او نیولی تاسو دی قوم لرا دی قبیله لرا وراکم د خپل ځان نه رستو زهریا مددگار واتخذتموهم او نیولی تاسو هغه لرا وراکم رستو د ځان نه زهریا شاتا غرزول شوی یعنی اس لحاظ نه کوي واتخذتموه او نیولی تاسو هغه لرا وراکم رستو د ځان نه زهریا غرزول شوی یا مددگار بالکل هیر زهرین ایر کړی شوی ان ربی بېشکه زما رب چې دی بما پاسمانه تعملونه چې تاسو عمل کوئ محیط ګیرونکی دی هغې لره ویا قوم زما قومه اعملو عمل کوئ علی مکانتکم په خپل ځای باندې انی عامل یقینا زه عمل کوم په خپل طریقه باندې سوف تعلمون زه د چې تاسو پوه شئ من یاتیه عذاب یخزیه من یاتی چې چاته به راشي عذابون عذاب داسې عذاب یخزیه چې وبه شرموي ومن هو کاذب او هغه څوک چې هغه دروغجني ورتقیبو انتظار کوئ انی معکم رقیب زم تاسو سره انتظار کوونکی ما ولما جاء امرنا ارکل چې راغی زموږ حکم د عذاب نجینا نو موږ بچ کړو شعیب علیه السلام والذین واکسان آمنوا چې ایمان راوړی معه د په ملګرتیا کې برحمت منا په رحمت خپل سره واخذت الذین ظلموا امنګ اونیولا کسان چې ظالمانو اونیولا کسان چې ظالمانو الصیحتو سخت چغې فاصبحوا نشدوی فی دیارم په خپلو کورونو کې جاسمین پړمخې پراته سټ مخې پراته الټه پراته کالم یغنو فیها گویا چې دو نو اوسېدلي فیها په دې کې کالم دوی داسې فنا شو غرق شو کالم گویا چې لکه دوی لم یغنو ندی اوسېدلي فیها په دې کې الا خبردار بودل لمدینه هلاکت ته د مدین وال د پاره کما بعدت سمود لکه څنګه چې هلاک شو سمودیان ولقد ارسلنا موسی کین منګه لېږلی موسی علیه السلام بیااتنا په خپلو معجزو باندې وسلطان مبین او په دلیل ښکاره سره الی فرعون ته وملئه او دا غټانو د قوم هغه ته فتبعو دوی روان شو امر فرعون په کار د فرعون پسې په خبره د فرعون پسې روان شو
وما امر فرعون برشید، او نو کار د فرعون برشید فائدې والا، نو حکم د فرعون برابر فائدې والا. یقدم قومه مخکې بزي د قوم خپلنا یوم القیامت پرز د قیامت، اوردهم النار نو بو بزي دوی لره ورتا او بغرزي دوی لره ورتا. وبئس الورد المورود او بد ګدر دی چې ورتلل ورته کېدلی شي. بئس الورد ډېر بد ګدر دی، المورود ګدر کړی شوی، یا المورود چې ورتلل ورته کېدی شي. بئس الورد ناکاره ګدر دی، المورود چې دوی به ورته ورسولی شي. و اتبعو او په دو پسې شو فی هذه په دې دنیا کې لعنتن لعنت، و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت بئس الرفد المرفود ناکاره انعام دی، ناکاره بدله ده المرفود چې دوی ته به میلاو شي. بئس الرفد بد تحفه ده، المرفود تحفه ورکړی شوی دا لعنت. ذالک من انباء العیب دا چې ذکر شو من انباء القرى د خبرونو د کلونه، حالات د کلونه، نقصه علیک منګه بیانو پتا باندې، من حاضرین د دینه قائمون ولاړلی، وحسید او زندی دل کړی شوی، ریبلې شوی، کټ کړی شوی. حسید وی لو کړی شوی، برباد شوی، ترشل شوی کنه. وما ظلمنا من ظلم نو کړی په دوی باندې، ولکن ظلم، لیکن دوی ظلم کړل انفسهم په خپل نفسونو باندې. فما اغنت عنهم نو فایده ور نکړه دوی ته الہتهم خدایانو دوی، التي يدعون چې دوی را بلل من دون الله بيد الله تعالی من شین د سيزنا. لما جاء امر ربک هر کل چراغ حکم ستا درب، وما زادوهم او زیات نکړه دوی لرا غیر تدبیب بيد نقصان نه بل هیڅ زیات نکړه. وکذالک اخذ ربک او دارنګ نیول استاد رب اذا اخذ القرى کله چونی سی کولوالا وهي ظالمه او اغی ظلم کون کی. ان اخذ یقینا نیول الله تعالی علیم شدید دردناک او سخت نیولی. ان فی ذلک لآیت یقینا پدې کې خامخا عبرت ته لمن دا چاره پر خاف عذاب الاخرت چې یریږي دا عذاب د آخرت نه. ذالک یوم مجموع دا ورځ ده مجموع چې راجمع بکړی شي له دې ته الناس خلقو، وذالک یوم مشهود او دا ورځ ده چې حاضري به ورته کېدی شي، دې ته به حاضري کېدی شي، خلق پورته حاضر شي. وما نؤخرو او نه رستو کو منګه الا لاجل معدوده مگر د نیټه مقرره پورې. یوم یاتی کله چې راشي خبر، یوم یاتی کله چې راشي دغه نیټه چې مقرر راشي، لا تکلمو نفس نو خبرې بنه شي کولی او نفس الا باذنه مگر په اجازت د الله. فمنهم نزنی د دوی نه به شقیون بدبخت وي، وسعید او نیک بخت وي. فاما الذین پسا کسان شقو چې بدبخت دي، ففي النار دا پور کی لهم دیر پارا فیا پدی اور کے جانم کے زفیرون دیر پارا پدی جہنم کے غړم بیدل وی، چغیدل وی، و شهیق او هنیدل وی. زفیر د خرغه شروع واستوي او شهیق د خرغه هغه خیری واستوي، لکی خرچ کړه आवाज کوي کنه ناړي، نو هغه شروع کې چې کوم आवाज دی هغه ته زفیر وی، او شهیق هغه اخیری आवाज. نو لهم دیر پارا فیا پر جانم کے زفیرون چرینکاوی چغار او و شهیق او ډرکارې وی،
ډرک پیخیږي چغې بوي خالدین فیها همیشه وي په دې کې ما دامت السماواتو تر څو پورې چې وي اسمانونه د آخرت والارض او ځمکه د آخرت الا ما شاء ربک مگر دا چې رضا شي ستا د رب ان ربک یقینا ستا رب چې فعال کوونکی دی لما د هغه څه یرید چې خوښی شي اراده شي واما الذین کوم چا کسان دي سعدو چې نیکبخته کړی شوي دي ففي الجنت نو دا په جنت کې خالدین فیها همیشه په دې کې ما دامت السماواتو تر څو پورې چې وي اسمانونه د آخرت والارض او د ځمکه د آخرت الا ما شاء ربک مگر دا چې رضا شي ستا د رب عطان دا بخشش دی دا ورکړه ده غیر مجزوز بے انتہا نہ ختمیدونکې فلا تکو فاستمکیگا فی مریت پشک کے مما دا سنا یعبدو هؤلاء چې بندگی کوي دا خلق دا غوی ما یعبدونا بندگی نه کوي دوی الا کما یعبدو آباهم مگر دا چې بندگی کوله پلار نیکه د دوی من قبل پخوا مخکې و انا یقینا منگا لموفوهم پورا بدل ورکونکیو دولرا نصیب و میصد دوی غیر منقوص بے د نقصان نا بی کم کړی شوی ولقد آتینا موسی الکتاب کې موږ ورکړی موسی اسلام ته کتاب فاختلف فی نو اختلاف شو پای کې ولولا کلمتن او کنوی یو کلمه یو حکم سبقت مخکې شوی من ربک استاد رب د طرفنا لقضی بینهم نو فیصله بشوی دا عذاب بینهم د دوی په منځ کې و انهم یقینا دوی لفی شک خامخا په شک کې منه دی قرآن نا مریب پر ګډوډ دي په پوخ شک کې دي و ان کل لما او یقینا دا ټول خلق لما لیوفینهم کله چې پوره ورکړی شي دوی ته کله چې پوره ورکړي دوی ته ربک ستا رب و ان کلن او یقینا دا ټول خلق لما لیوفینهم کله چې پوره ورکړي دوی ته ربک ستا رب اعمالهم بدل دا اعمالو دوی انه یقینا دا الله تعالی چې بما پاس باندې یعملون چې دوی عمل کوي خبیر خبردار دی فاستقم نو برابر شا کلک شا کما امرت لک څنګه چې تا ته حکم کړی شوی دی ومن واغ سوکتا بماک چې توبه وباس الله تعالی سره ولا تطغوا او کګه گیما زیاته مکوئ انه بشک د الله تعالی بما پاس باندې تعملون بصیر چې تاسو عمل کوي بصیر لیدن کے ذات تے ولا ترکنو مکگے گئے الی الذین کسانو تا ظلمو چه ظالمان دی فتمسکم النار کنی وبرسیگی تاسو تور ومالکم او نبی تاسو لپاره من دون الله بيد الله تعالی نا من اولیاء سوک دوستان ثم لا تنصرون بیا تاسو سره امدادونه کړی شي واقم الصلاة او کوي منز طرفین نهار په دو طرفونو دروازه کې وزلفن او په سیسا من الليل د شپه کې ان الحسنات یقینا نیکی چې دي یذهبن سیئات ختمی ګناونه ذالک ذکر دا نصیحت ته للذاکرین د پاد یاد لرونکو ته یاد لرونکو لپاره ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت ته لپاره نصیحت غستونکو وصبر صبر کو فإن الله بیشک الله تعالی چې لا یضيع نه ضایع کوي اجر المحسنین اجر د نیک عمل کوونکو فلولا کان من القرون فسولنو د هغه قومونو نه من قبلکم چې مخکیو ستاسو نه اولو بقیتن چاغه عقل والو خاوندان د عقل یا اولو بقیتن پوی والا ینهونا چې منع کول عن الفساد د فساد نه د ګناونه فی الارض پزما کې الا قلیلا مگر لک کسان ممن داغه چانه انجینا منهم چې مونږه نجات ورکړو دوی ته بچ کړیو مونږه دوی وتبع الذین او روان شوا کسان چې ظالمانو وتبع الذین او دوی تابعداري وکړه الذین کسانو ظلمو چې ظلم کړو یا وتبع الذین تابعداري کړه کسانو ظلمو چې ظالمانو
ما اترفو فیه د هغه شي چې عیش ورکړی شوی دوی ته فیه پاغې کې ما اترفو هغه نعمتونو پسې اترفو فی چې دوی مست کړی شوي فیه پاغې کې وکانو دوی مجرمان ګناهګاران وما کان ربک او نه دی ستا رب لیهلک چې هلاک کی القرى کل والا بظلم د ظلم د وجې واهلها مصلحون او اوسېدونکي د هغې خیر لټونکي دي ولو شاء ربک که چېرې غوښتلی وی ستا رب لجعل الناس امة واحده خامخا ګرځولی به یې خلقو له امة واحدا یو ډله ولا یزالون او دوی به همیشه وي مختلفین اختلاف کوونکي الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې ستا رب رحم وکړي په هغوی باندې الا من مگر هغه څوک رحم ربک چې ستا رب پرې رحم وکړي ولذلک او د دې لپاره خلقهم دوی پیدا کړي دي وتمت او پوره شوې ده کلمت ربک فیصله ستا د رب لاملأن جهنم خامخا زبر ډکوم جهنم لره من الجنة لپریانونا والناس د انسان اجمعین ټولونا وکلا نقص او ټول رسولان نقص منګه بیانولی که په تا باندې من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو نه د حالاتو د پیغمبرانو نه د واقعاتو د پیغمبرانو نه ما نثبت به فؤادک هغه چې موږ مضبوطو په دې سره ستا زړه وجاک او راغلی تا ته فی هذا الحق په دې کیسو کې حق او موعظة او نصیحت و ذکرا او یادداشت للمؤمنین د پار د مؤمنانو ذکرا یادګیرنه ده للمؤمنین د پار د مؤمنانو وقلوا للذین کسان ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي اعملوا عمل کوئ علی مکانتکم په خپل ځای باندې انا عامل یقینا موږ عمل کوونکي په خپل طریقه باندې وانتظروا انتظار کوئ انا منتظرون یقینا موږ انتظار کوونکي ولله خاص الله تعالی پر غیب السماوات علم د پټو سيزونو د پسمنو کې ولا دیو د زمکه و الیه او خاص د الله طرف ته یرجع الامر ورګرځول شي کارونه كله ټول فعبده نو بندگی کو خاص د الله تعالی وتوکل او ځان سپاره علیه په الله تعالی باندې او ما ربک نه د سرب بغافلنا خبره عما سنتعملون چې تاسو عمل کوئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره چې به حد مهربان دی او ډېر زیات رحم کوونکی الف لام را الله پوی په دې ټکو باندې تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب د المبین ښکارا بیان والا ان انزلنا منګه نازل کړل دا قرآن منګه نازل کړل دا کتاب قرآن عربیان عربی جبی والا لعلکم تعقلون باج تاسو عقل نه کارواله نحنو نقصو یقینا منګه بیانو علیک بتا باندې احسن قصص خیسته بیان بما په دی وجبانه وحینا چې منګه وਹੀ کړو الیک تا ته هاذ القرآن د دې قرآن وین كنت او خامخاویت من قبل پخواد دینا لمن الغافین خامخادنا خبرنا اذ قال یوسف کله چې یوسف علیہ السلام لیبیه خپل پلارتا یا بته زما بابا ای بابا جانا انی رایتو احد عشر کوكبا یقینا زینما ماولیدل په خوب کې احد عشر یولس کوكبا ستوری والشمس نور والقمر سپوږمۍ رایتهم انم دوی لرا لی ساجدین ما ته سجده کوي قالو یعقوب علیہ السلام پلاری وی یا بنی زما بچړیا اے بچیا لا تخصص ما بیانوا رؤیا کا خوف خپل علی اخوتک خپل رونو تا فیکید لک کیدن کنی چل به جوړ کی تا ته چلو ان شیطان یقینا شیطان چې انسان د پاره دو مبین دشمن د ښکارا وکذالک او دا رنگ یچتبی کا غور کړل تعالی ربک استار و يعلمک من تعبیر الاحاديث او علم بدر کی تعالی را په تعبیر د خوبونو باندې من تعویل الاحاديث په تعبیر د خوبونو باندې په معنا د خوبونو باندې ويتم نعمته او پورا بکی نعمت خپل علیک بتا باندې وعلى آل یعقوب او په قرآن دی یعقوب علیہ السلام باندې کما تمها لکه چې پورا کړی دی علا بوای کستا په پلار نیک باندې من قبل پخوانا ابراهیم چې ابراهیم علیہ السلام دی و اسحاق چې اسحاق علیہ السلام دی ان ربک بشک استرب چې علیم حکیم علم والد او حکمت والد لقد کان یقینا شته فی یوسف د یوسف علیہ السلام و اخوتی او د غدرونو په حالاتو کې آیات لو عبرتنا للسائلین د پاره دو
تپوس کوونکو. اذ قالو کله چې دوی وی دیرونه وی لیوسف چې خامخا یوسف و اخوه و ورور د بنیامین احبو ډیر خوختی الی بینا زمونږ پلار ته مننا زمونږ نه ونحنو عصبتن او مونږ چاق یو مونږ غټه ډله یو مونږ زیات یو مضبوط یو. ان ابانا لفی ضلال مبین یقین زمونږ پلار په سادهګۍ کې دی ښکاره. اقتلوا وجنا یوسف یوسف لرا او یترهو یا وشړی ارزن یو داسې ځمکې ته یخلو لکم ارزن یو وشړی ارزن یو داسې ځمکې ته یو خالی ځمکې ته یخلو لکم چې خالی بشي تاسو ته وجو ابیکم مخه د پلار ستاسو وتکونو من بعد یو شی به تاسو پس د دینه قوما صالحین قوم نیکان. قال قائل منهم وی یو وینکی د دوینا لا تقتلوا یوسفا موجنه یوسف علیہ السلام والقوه اغرزوی دلر فی غیابت الجب په ډډ د کوی کې په تاخ د کوی کې په ډونګي کوی کې یلتقطو راپور تب کې دل راوچت په کې در بازو سیارته زنه قافله والا ان کنتم فاعلین کچریه تاسو دا کار کون کی ان کنتم فاعلین کتا سودا کار کون کی ان د پلار مخه قزام ته خالی کوي یوسف علیہ السلام یا چته وشړای او یا وجنه. قالو دوی یا بانه زمنګا بابا جان پلار زمنګا مالکا سشو دی تعالی لا تمنا چته یقین نکای علی یوسف په یوسف علیہ السلام لا تمنا ته یقین نکای په منګ باندې علی یوسف په حق د یوسف علیہ السلام کې و انا له لنا و انا له یقینا من د یوسف علیہ السلام نه پاره لناسیون خامخا خیر لټو. ارسلو دیو لګه معنا زمون سره غدن سبا يرتا چې اوسریږي ويلعب اولوبیو کی يرتا چې اخري ويلعب اولوبیو کی چې میوي اخري ويلعب ځل مشغول شي. انا له لحافظون یکی موږ د سوکې کون کیو حفاظت کون کیو. قال یو پلار یو انی لا يحزن یقینا ما خپکی اندا خبره تزبوبی چې تاسو دې بوزای واخاف زیرګم ان یاکلوا زیبو چې او بخری دلره شرمخ وانتم عنه غافلون تاسو بدن به خبره. قالوا دیرونه وی لا ان کلوا زیبو که او خور دلره شرمخ ونحن عصبتن او حال دا چې مونږ یو مضبوط جماعت یو مونږ یو مضبوطه ډله یو. ان مونږ یقینا اذن په دغه وخت کې لا خاسرون خامخا برباد یو. فلما ذهبوا به کله چې دوی بوت د یوسف علیہ السلام واجمو او دوی ټول یو شو اجمو اتفاق یو کو ان په دې خبر باندې جلو چې غرزي دلرا چې واچي دلرا فی غیابت الجب په ډډ د کوی کې پتاخ د کوی کې ډونګي کوی کې. ووحینا او منګه خبر کو منګه خبر ورکو الیه دتا یوسف علیہ السلام تا لتنبئنهم چتب خبروي دوی بامرهم پکار د دوی هاذا چې دا دی وهم لا یشورون دوی نه پویږي پدې. ووحینا منګه وحی وکړه چاته د یوسف علیہ السلام ته منګه وحی وکړه الیه دتا لتنبئنهم چې خامخا تب خبروي دوی بامرهم پکار د دوی هاذا چې دا دی وهم لا یشورون دوی نه پویږي. وجاو دوی رالو ابا خپل پلار ته ایشان ما سوتن یبکون چې جړلې. قالو دوی یا ابانه زمونږ بابا جانا زمونږ پلار انا ذهبنا کې مونږ لاړو نستبقو چې منډه مولې مونږ د یو بل مخ کې کیدو منډه مولې یا ذهبنا مونږ لاړو نستبقو سیالیم کوله په منډو کې وترکنا یوسف او مونږ پر خود یوسف عند متاین خپل سامان تا فاکلو زیبونو خوردل شرمخ وما انت بمؤمنین او تنی یقین کون کې لنا په مونږ باندې ولو كنا صادقین اگر چې مونږ رښتینی یو. وجاو او دوی راوړ علی قمیصه په قمیص دا غسرا بدمن کذب وینه د دروغو. قال او یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم
بلکې خسته کړی تاسو ته انفسکم ستاسو نفسونو امرن دا خبره دا کار وصبر جمیل نو صبر ډېر ښه دی والله الله تعالی چې المستعان دغه نه مدد غوښتلی کېږي علامه په هغه څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ وجاء سیارة او راله قافله فرسلو واردهم هغوی ولیږه خپل هغه اوبواله فرسلو ویلیږه واردهم د اوبو نوکر خپل فادلا ناغه وغورځوله ژرنده کړه دلوه بوکه خپله قال وی یا بشرا ای خوشحالی هذا غلام یا بشرا هغه وی د خوشحالی خبره ده هذا غلام دا خالق ته واسروه او پټې که بذاتن په مال د تجارت کې والله علیم الله تعالی پوه دی بما پاسمان یعملون چې دوی کولو وشروه دوی خرڅ کو بثمن په قیمت بخسن په کوټه سره په کم روپو سره په کم قیمت سره دراهم معدوده چې یو 100 روپۍ وي وکانو دوی فيه په دې کې من الزاهدین بې رغبته بې شوقه وقال الذي وی هغه سړي اشتراه چې اغستی او دلره من مصر په مصر کې لامراتی خپل ښځې ته وی راعیل ته زلیخې ته اکرمي عزت کوه مسواهو اکرمی مسواهو په عزت ساته دی اکرمی مسواهو عزت کوا مسواهو زید اوسېدو ده عسا ینفانا نږدې چې دی به موږ ته فایده راکړي او نتخذه ولدا یا به ونیسو موږ دلره ولدن زوی په بچي سره وکذلک او دارنګې مکننا لیوسفا منګه ځای ورکړی یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې ولنعلمه او دې لپاره چې موږ وښایو ده ته من تاویل الاحادیث تعبیر د خوبونو معناګانې د خوبونو والله غالب الله تعالی زور اور دی غالب دی له امری په خپل کار باندې ولکن اکثر الناس لیکن زیات د خلقونه لا یعلمون نه پوهېږي ولما بلغ شد ورکړه چې ورسېد دی ځوانۍ ته آتیناه ورکړه موږ ده ته حکما و علما علم د فیصلو و علما او پوه د دین حکما پوه د فیصلو و علما او علم پوه د دین وکذالک او دارنګ نزل المحسنین موږ بدله ورکو نیکو کارو خلقو ته وراودته التي او مطالبه وکړه د دنه التي هغې ښځې هو چې دا یوسف علیه السلام فی بیتها په کور د هغې کې وراودته او مطالبه وکړه غوښتنه وکړه هو د دې یوسف علیه السلام نه التي هغې ښځې هو چې دا یوسف علیه السلام فی بیتها په کور د هغې کې عن نفسي په باره د نفس د ده کې وغلقت الابواب او بند کړې دروازې وقالت او هغه ښځې هیت لک تا ته وایم ادل تراشه قال او یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم پناه په الله تعالی سره معاذ الله ځان بچ کوم په الله تعالی سره انه ربی یقینا د الله تعالی چې ربی زما رب دی احسن مسوای خی ساتلی دی مالره خزی را کړلی مالره انه یقینا شاندار لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان ولقد همت به او یقینا په خیر اراده کړوه د ښځې به په د یوسف علیه السلام سره وهم بها او پوخ قص کړی یوسف علیه السلام د دې نه د بچ کېدو لولا را برهانا کچری نه وی لیدلی دلیل له خپل رب کذالک دغه رنګې لنصرف عنه السوء لنصرف چې موږ واړو عنه د دنه السوء بدی والفحشاء بحیایي انه یقینا و دی من عبادنا المخلصین زموږ د بندګانو خالصونه واستبق الباب دواړو منډې کړې دروازې ته یوسف علیه السلام د ځان بچ کولو لپاره منډې کړې او زلیخې د رانیولو لپاره واستبق الباب منډې کړې دروازې ته وقدت او سری کو وشلو قمیص او قمیص د یوسف علیه السلام من دبرین درستونه رستونه ولا قمیص
دی ولا وشله و الف یو دواړو موند سیدها خپل خاون مالک لدل باب په دروازه کې قالت وی زلیخه ما جزاء څه بدله ده من دغه چا اراده باهلک چې اراده کړل ستا په کورواله سره سوان د بدی الا ان یزنا مگر دا چې جیل کړی شي او عذاب علیم یا سخت عذاب ورته ورکړی شي قال وی یوسف علیہ السلام هيا دا خزه چې دا راودتنی زمانه مطالبه کړله زمانه غوښتنه کړله عن نفسي زما د نفس په باره کې د بدی دپاره وشهد شاهد او گواہی وکړه یو گواہی کوونکی یا فیصله وکړه فیصله کوونکی من اهلها د کورنۍ د دې ښځې ان کان قمیصو کچری وي قمیص شلیدلی ان کان قمیصو کچری وي قمیص خط د یوسف علیه السلام قد چې وي سری کړی شوی شلیدلی شوی من قبل د مخې نه فصدقت نو دا بیا رښتینې ده وهو من الکاذبین او یو به دا د دروغجنو نه وین کان قمیصو او کچری وي قمیص قد شلیدلی من دبرین درستونه فکذبت نو دا بیا دروغجنی وهو من الصادقین او یو به دا یوسف علیه السلام من الصادقین د رښتونو نه فلما را هر کله چې ویلید قمیص خط د یوسف علیه السلام قد چې سری شوی شلیدلی من دبرین درستونه قال وی انه من کیدکن یقینا دا خو ستاسو د چلول نه دی ان کیدکن یقینا ستاسو چلول چې عظیم ډیر لوی دی یوسف یوسف عارض پرېږده عن هذا دا خبرې دا بس پرېږده دې خبرو نه مخ واړوه دې خبرو نه تېر شه واستغفري لذنبک بخنه غواړه د ګناه خپل انکې واستغفري ښځې ته وي واستغفري بخنه غواړه د خپل ګناه لذنبک د خپل ګناه انک یقینا ته كنت من الخاطئین یقینا ته د ګناهګارانو نه وقال نسوة اوی خذو فی المدینه په ښار کې امرأة العزیز چې ښځه د بادشاه تراودو فتاها غواړي مطالبه کوي فتح د خپل غلام نه د خپل مری نه عن نفسه په باره د نفس دا کې قد شغفها حبا یو معنی دا قد شغفها یقینا د دې زړه پردې ته ننوتلی دی حبا مینه د یوسف علیه السلام قد شغفها حبا یقینا د دې د زړه پردې ته ننوتلی دی حبا مینه د یوسف علیه السلام یا مینه قد شغفها په پرده د زړه د دې کې ننوتلی دی حبا مینه د هغه انا لنراها یقینا موږ وینو د یوسف د زلیخې لره د ښځې لره فی ضلال مبین په غلطه ښکاره کې فلما سمعت بمکرهن هر کله چې واورېده د زلیخې راعیل بمکرهن فریب چلول د دې ښځو ارسلت نو ویلېږه الیهن په دوی پسې نوکران ورپسې ولیږل سوال جواب ورپسې ولیږل واعتدت او تیارې کو لهن دوی دپاره متکان د تکیاګانو مجلس تکیاګانو ځای و آتت او ورې کو کل واحدتن هر یوې ښځې ته منهن د دوی نه سکینن چاړوکی چاړه وقالت ویوی اخرج علیهن راوځه یوسف په دوی باندې فلما رأینو هر کله چې ولیده د ښځو هو دا یوسف علیه السلام اکبر نو ډېر لوی وګڼو وقطعنا دوی غوڅ کړو ایدیهن خپل لاسونه وقلنا یعنې زخمی کړه خپل لاسونه وقلنا دوی وی حاشا لله سبحان الله ما هذا بشرا نه دی دا انسان ان هذا الا ملک کریم نه دی دا مگر دا فرشته دا کریم عزت منا قالت وی دی ښځې وی زلیخې وی فذلکن الذي دا هغه څوک دی لمتنني فی چې ملامته کوئ تاسو ما لره په حق دغه کې ولقد راوتو یقینا ما مطالبه کړله د ده نه عن نفسي د نفس په باره کې فاستعصم نو د ځان بچ ساتلی دی د ځان مکمل د بچ ساتلی دی ولئن لم یفعل او که د نوې کړی دا کار وئن لم یفعل او که دی ونه کي دا کار ما امرو هغه چې زه ورته
خیم چې زه ورته حکم کوم لیسجنن خامخا دی به قید شي جیل بشي ولیکون من الصاغرین او شي به دی د ذلیلونه قال وی یوسف علیہ السلام وی ربی اے رب زما السجن جیل چې دی احب ډېر زیات وخت دی الی ماتا مما دعا ګناه نه یدورنی الی چې دور تمارا بلی والا تصرفنی او کتما وانړی د دینا کیدهن چلول د دوینا اصبو الیهن زب مایل شم دویتا زب ورسېږم دویتا واکم من الجاهلین او زب شم د ناپوهانه فاستجاب له ربو نو قبول کړه دلرا رب د دعا د فصرف عنه نو واړو د دنا کیدهن چلول د دوی انه یقینا د الله تعالی چې هو السمیع العلیم اوریدونکی دی او پوه ذات دی ثم بدا لهم بیا ښکاره شو دوی ته من بعد پس دا غنه ما رأو الآیات دا غنه چې دوی ولیده نښې د صداقت د یوسف علیه السلام لا یسجننه خامخا چې قید کی دلرا حتی حین تر څه وخته پورې ثم بدا لهم بیا ښکاره شو دوی ته دا مصلحت دا خیر من بعد وروسته د هغې نه ما رأو الآیات چې ولیدل دوی دلیلونه د پاکۍ د یوسف علیه السلام لا یسجننه چې خامخا واچوي دوی لره جیل ته حتی حین تر یو وخته پورې ودخل او داخل شو ماهود د سره السجنا جیل ته فتیان دو ځوانان ورسره جیل ته داخل شو قال وی احدهما یو د دوی نه انی ارانی یقینا زه خپل ځاني نما په خوب کې آسرو خمرن چې نه چوړوم شراب نه انګور نه چوړوم او شراب ته وباسم آسرو خمرا چې نه چوړوم شراب یعنی انګور نه چوړوم شراب ته وباسم وقال الاخر وبلوی انی ارانی چې یقینا زه خپل ځاني نما خوب کې احملو چې اوچتم فوق رسی خپل سر د پاسه خبزن روټۍ ټیکالی تاکلو چې خوري هغې لره الطیرو مارغان منه د هغې نه نبینا موږ ته خبر راکه نبئنا موږ ته خبر راکه بتاویل په حقیقت د دې انا نراک من المحسنین یقینا موږ یینو تا لره د نیکانو نه قال وی یوسف علیه السلام لا یاتیکما را به نشي تاسو ته طعام خوراک ترزقانی چې خورولی کېږي په تاسو باندې الا نبأتکما مگر خبر در کوم زه تاسو ته بتویلی په تعبیر د هغې باندې په حقیقت د هغې باندې قبل ان یتیکما مخکې دی چې تاسو ته به راشي ذالکما دا هغه علم دی مما دا سنه علمنی ربی چې ما ته ښودلی زما رب انی ترکتو یقینا ما پرې ښودلی ملت قوم دین دا هغه قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راړي په الله تعالی باندې هم او دوی بالآخرت په آخرت باندې هم کافرون دوی انکار کوونکي دي واتبعت ما تابعداري کړله ملت آبای د دین د پلار نیکه ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق علیه السلام دی یعقوب چې یعقوب علیه السلام دی ما د خپل د پلار نیکه د دین اتباع کړله ما کان لنا نه د مناسب زمونږ د پاره ان نشکا چې موږ شریک جوړ کو بالله د الله تعالی سره من شی شی ذالک دا من فضل الله د فضل د الله تعالی نه علینا په موږ باندې وعلى الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقونه لا یشکرون شکر نو باسی یا صاحب استجنه زما د جیل مرګرو ارباب متفرقون آیا ډیر خدایان متفرقون جدا جدا خیرون بهتر دی ام الله یا الله تعالی الواحد چې یو دی القهار چې غالب دی زور اور دی ما تعبدونا بندگی نه کوي تاسو من دونی بيد الله نه الا اسمان مگر د نمونو سمیتموها چې تاسو یې خلیدا نمونه انتم تاسو وا باکم او تاسو پلار نیکو مانزل الله ندر علی گلی الله تعالی بها په دې باندې من سلطان س دلیل ان الحكم نه دی حکم الا لله مگر د الله د پاره دی امر حکم کړل الله تعبدو چې عبادت مکوي الا ایا مگر د الله نه د بلچا د الله نه بلچا عبادت مکوي الا ایا مگر یو د دې الله بندگی کوي ذالک الدین القیم دا دین دی برابر نیغ ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقونه لا یعلمون نه پوهیږي یا صاحب السجن ای زما د جیل مرګرو اما حدکما هر چی یو
هر چې یو په تاسو کې فیسقي ربه نا بسکی په خپل مالک باندې خمرن شراب وما الاخر بل چې دی فیسلبو دی په سولی کړی شي پانسی و کړی شي فتاکل الطیر نخوري به مارغان من راسي د سر ددنه قضی الامر الذي فیصله شوې ده د هغه کار فیه چې پای کې تستفتیان تاسو تحقیق کو تاسو تپوسونه کولو وقال وی یوسف علیہ السلام للذي هغه سړي ته ظن چې ګمان یو چې خیال یو انه چې یقینا دی ناجن بچ کې دن کې من همارے دې دوړنا اذکرنی زما دا حالت ذکر کا عند ربک خپل مالک تا اذکرنی ما یاد کا عند ربک د خپل مالک په خوا کې فانساه نو ییر کړه دغه کسنا الشیطان شیطان ذکر ربی یاد ګرنا خپل رب تا خپل مالک تا ولا بسا نو د ایثار شو فی السجن په جیل کې بضع سنین یو څو کلونه وقال الملک وی بادشاہ انی ارایک ننزینما په خوب کې سبب قرات و غواګانې سمانن سربه یاکلهن چې خوري دوی لرا سبون جاپون و غواګانې خوارې و سبع سنبلاتن او وینم ووږي خضرن شنه و خور او نور یا بساتن وچ یا ایها الملو ای غټانو افتونی ما ته خبر راکای فی رؤیا زما په خوب کې ان کنتم کچری تاسو لرؤیا د خوبونو تعبرون تعبیر کونکی مان کونکی قالو دوی د غټانو درباریانو وی ازغاس احلام دا ګډوډ خوبونه دي وما نحن بتاویل الاحلام انو یمن په تعبیر د داسې خوبونو بعالمین پوا وقال الذي او اغسړي نجا چې خلاص شویو منهما د دوړو نه د جیلنا وذکر او یاد شو ورته بعد امتن ډیر وخت پس دا خبره انا انبئکم چې زبا خبر درکم تاسو ته بتاویل په تعبیر د دې فارسلون نو ما ولېږئ چټی را کو ما ولېږئ د لړ یوسف ایو صدیقو اے یوسف اے ډیر رښتینیا افتنا موږ ته خبر راکا فی سب بقرات په وو غواګانو کې سمانن چې سربی دي یا کلهن چې خوري دوی لرا سبن عجافن وو غواګانې ټپې خوارې و سبع سنبلاتن و سبع سنبلاتن او ووږي و سبع سنبلات خضرن او ووږي خضرن شنه او خورو نور یا بساتن وچ لعلی کې دیشی چې ز ارجو الى الناس واپس شم خلقو ته لعلهم یعلمون دی پاچ غوی پوش استا په قدر باندې قال او ورته یوسف علیہ السلام تزرون تاسو به کارونده کوي سب سنینا وکاله دابن په دستور سره عادت سره په خپل دستور سره دابن په خپل دستور سره تزرعون کارونده به کوي سب سنینا وکاله دابن په خپل دستور سره فما حسدتم نو هغه چې تاسو لو کوئ هغه چې تاسو ورې بی کټ کوئ فضروه نو هغه پرېږدئ فی سنبلي په خپل وږو کې الا قلیلا مگر لږ مما څه نه تاکلون چې تاسو خورئ ثم یاتی بیا به راشي من بعد ذلک پس د دینه سبون شدادن وکلونه سخ یا کلنا چې او بخوري هغه ما هغه څه قدمتم چې تاسو جمع کړلی چې تاسو سنبال کړی دي لهن دوی لرا الا قلیلا مگر لگ مما سنه توسنون چې تاسو به تخم کوئ ثم یاتی بیا برازی من بعد ذالک رس دینا سبن شداد و کلون سخ یا کلنا چوب خوری ما اغا غلا قدمتم لهن چې مخکې جمع کړل تاسو لهن اغیلره الا قلیلا مگر لگ دا غینا مما سنه توسنون چې تاسو یې ساتئ د تخم دپاره ثم یاتی من بعد ذالک بیا براشي پس د دینا عام داسې کال فیه چې پای کې به یغاث الناسو پای کې به بارانونه کېدی شي په خلکو باندې و فیه پای کې به یاسرون خلک به میوې نه چوړی وقال الملک بادشاہ وی ایتونی به راولی دی ماتا فلما جاءه الرسول هر کل چراغ یوسف علیہ السلام ته استاذ رالی گله شوی الچی قاصد
قال وی یوسف علیہ السلام ارجع واپس لاړ شه الی ربک خپل مولا ته فاسألو تپوسو که ددنه ما بال النسوة اللاتی تپوسو که ددنه چې څه حال لی د هغه ښځو قطانه چې هغوی کټ کړې وې چې دوی زخمی کړي کټ کړي ایدیهن خپل لاسونه ان ربی یقینا زما رب کیدهن د هغوی په چل ول باندې علیم پوه ذات دی قال وی بادشاه ما خطبکن څه حال لی ای ښځو ستاسو اذ راوتن یوسفه کله چې تاسو مطالبه کړوه غوښتنه کړوه د یوسف علیه السلام نه عن نفسي په باره د نفس دغه کې قلنا د ښځو وی حاش لله سبحان الله پاکی د الله دپاره ما علمنا موږ نیو خبر شوي علیه په ده باندې من شیئن څه د بدینا من سوء څه د بدینا قالت امرأة العزیز وی ښځې د بادشاه عزیز مصر الان اوس حس الحق ښکاره شو حق په ډاګه شو حق انا راوت یقینا ما مطالبه کړوه عن نفسه د نفسنا و انه یقینا دا یوسف علیه السلام لمن الصادقین خامخا د رښتونو نه دی ذالک دا اقرار مې وکړو د دې لپاره لیعلم چې پوه شي دی انی لم اخنه بالغیب یقینا ما خیانت نه کړې د ده په غیب والي کې وان الله بېشک الله تعالی چې لا یهدي کید الخائنین الله تعالی نه کامیابوي چل ول د خیانتګرو